دی خو اوس پاکستان ته وایي ته څوک یې چې ته ماته 10000 15000 کالدار راکړې، زه خپله ماته میلیونونه ډالر را روان دي. خوشحال سادات پټ رازونه افشا کړل. وایي د ټي ټي پي کسانو په میلیونونو هم نه غوښته چې طالب مشران موږ ته وښایي او یا یې ووژني، خو طالبان بیا ټي ټي پي په کالدارو خرڅوي. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات یې هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. مخکې نه زه د موینیت ته راشم او په حساب رسنیي چې زما موږ یو پټ ادارې کې کار کوو چې د القاعدې په مقابل کې موږ جنګېدلو یا کار به هم باندې کوو او هغه ډېر چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې وو. زه هغې وخت کې ډېر کشر رتبه مې درلودله، زه هلته کشفي وظیفو ته تلم. ما په دې خپلو سترګو باندې دغه انس هغې وخت کې ځوان هلک دی لطیف مسعود سره به لطیف مسعود چې افغانستان دغه امریکایان نیولی په موټر کې به ګرځېدو. دغه مولوي سنگین چې په بام په سر ویشتو، په جمعیت په سر باندې بام کې دغه ډرون ویشتو اخوا دې ټول سره ډېرې کلکه دوستي وه، رفاقت یو. باور وکړه هغه اوس وژل شوی دی، حضرت ولي نومېدو، تخلص یې خپل ځان ته توره شپه ایښی و، هغې موږ سره کار کوو، ډېر کلک روابط یې دغه یعنې موږ ته راپورونه راکول د القاعدې دې باره کې. هیله اوس شهید شوی دی. ما ته خواهش وکړم هله ګوره دغه د طالبانو مشران که ماته په نښه کړي، قسم یې راته وکړ ویل ډېر راباندې ګران یې. هغې وخت کې زما نوم هم مختلف و، حاجي صاحب ویل ډېر راباندې ګران یې او داسې خو دغه خپل پښتانه خپل مجاهدین کې د امارتیان دغه امارت والا دي ویل دا ته نه په نښه کوو. ما رښتیا د دې غیرت او د دې پښتو زما یې احترام شو. مال ګوره ته سره دې چې هغې راځي هره ورځ موږ وژني ول ته ماته ځای نه ښکاره کوې او مالي ډنډې در پخیل کې د خلیفګانو کورونه او دا نور ځایانو تحریکیانو دومره غیرت د امارتیانو سره وکړو په دې 20 کالو کې، ځای هم ورکړو، ډوډۍ هم ورکړله او په لکونو میلیونونو روپۍ مې ورته مخته کړې چې ګوره که دا نفر موږ ته برابر کړل. نه دا مې غیرت او پښتو مې دا نه مني، زه تا ته دا کس نشم ویلی ښکاره کولی. خو هغه حضرت ولي توره شپه ټول یې پېژني، دا طالبان به هم په دې تحریکیان امارتیان او تحریکیان به په دې سپیس کې ښه به پوهېږي چې زه څه وایم. نو دی ولې نن ورځ د افغانستان کې دی لګیا دي په حساب دی خرڅوي یا که راپور یې ورکوي هر څه کوي. دا نو بیا د غیرت خبره ده او د پښتو د غیرت د طالبانو ده چې څومره په دې کې عزت او غیرت شته چې د خپل میلمانه ورته به هر څه بیا مخته راوړي. بله خبره د پاکستان په داسې غم ځانه مخته کړی دی چې تر څو دغه پالیسي تغییر را نه وړي او دونه بې اعتباري منځته راوړې ده چې که مقاومتیان وي او که بل ګروپونه وي او هغه خپل موضوعات زه او جنرال صاحب سامي او دا نور موږ چې څه برنامه لرو هغه نه غواړم خبرې وکړو په دې مجلس کې، ولې په دې باندې هېڅ اعتبار هم نشته دی په پاکستانیانو باندې. او داسې یو رقم غم ورته د جمهوریت سقوط صحیح ده چې موږ خپل وطن د لاسه ورکړو او جمهوریت هم د لاسه ورکړو، ولې غرق ګاونډیان دي. دا دې په یاد ولرئ چې غرق ګاونډیان دي، داسې غرق دي چې زموږ نه بدتر. نو اوس سوال دا دی چې طالبان به څه رقم عکس العمل کړي. که زه د طالبانو په ځای اوسم او دا نور چې چغې وایي چې 49 ملکونه مې ته شکست ورکړی دی، ډرون نه لرم، تیارې مې نشته دي، هېڅ امکانات نه لري چې اخ ولاړ شي، ایر ډیفنس چې ورته وایي د دفاع هوایي نه لرم، ولې کشفي او دغه فدایان لرم او دا نور کسان لرم، خو چغې وایي چې 9 ملکو سره جنګېدل دي. یعنې ډېر امکانات د دې شته چې بېرته دی باید ورشي اخوا ته او بعضې کارونه. طالبان چې کله قدرت ته راورسېدل لکه بې ادبي مثال به نه ورکوم، بس خپل هغه پخوانی یار یې پرېښستو او اوس وایي چې زه یم پاکستان ته وایي ته څوک یې چې ته ماته 10000 15000 کالدار راکړې، زه خپله ماته میلیونونه ډالر را روان دي او ما سره دومره قوت دی، د شپې دوربینونه دي، لیزرې دي، M4 دي، هر څه راسره دي. نو د پاکستان هغه لیوریج کم دی، نشته دی ورسره. درنو کتونکو تاسو د خوشحال سادات د دغو څرګندونو په اړه څه وایي؟ تاسو مو هم خپل نظرونه راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.